انګلیسي ژبې لوست خپرونې ډېرو درنو اورېدونکو سلام. یو ځل بیا انګلیسي ژبې لوست ستاسو هرکلی کوو. د نن درس نیو انټرکام بوک 1 پیج 60 شپېتم مخ Writing 16. Write about 5 of the people in presentation 12. Write 3 sentences about each person. Look at the examples. Write about 5 of the people in presentation 12. Po presentation 12 کې چې کوم کسان دي د هغې 5 کسانو په اړه تاسو درې جملې ولیکئ. Write 3 sentences 3 جملې ولیکئ about each person د هر یو شخص په باره کې یا په اړه. Look at the examples. مثالونو ته وګورئ. Carlos is from Mexico. یوه جمله شوه. He is Mexican. 2. He can speak Spanish. 3. یعنی د یو شخص په باره کې 3 جملې شوې. Paula is from Brazil. She is Brazilian. She can speak Portuguese. Carlos is from Mexico. Carlos د مکسیکو دی. He is Mexican. دی مکسیکنای دی. He can speak Spanish. دی کولی شي په اسپانوي ژبه خبرې وکړي. Paula is from Brazil. Paula د برازیل ده. She is Brazilian. دی برازیلای ده. She can speak Portuguese. دی کولی شي په پرتګالي ژبه خبرې وکړي. Now look at page 61. Silent reading 17. یو شپېتم مخ 19 خاموش لوست. Christina is calling Colombia. Christina کولمبیا ته تلیفون کوي. She is talking to the operator. دی د اپریټر سره خبرې کوي. Christina, I'd like to call Bogota. I'd like to call Bogota, Colombia, please. زه غواړم چې د کولمبیا بوګوټا ښار ته زنګ ووهم. Please, لطفاً. Operator, what's the number, please? نمبر یې څو دی؟ شمیره یې څو ده؟ Christina, it's 2-72-38-59. دا 2-9-3-8-5 او په منځ کې کوم خط چې دی دیته د ډش علامه ویل کیږي. Operator, thank you. مننه. Just a minute. یوه دقیقه صبر وکړئ. Please, I'm dialing the number. لطفاً یوه دقیقه صبر وکړئ یا انتظار وکړئ. I'm dialing the number. زه نمبر ډایل کوم. دلته بز 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 په دې معنی چې د تلیفون نمره ډایلیږي. I'm sorry. زه بخښنه غواړم. That number is busy. دا نمبر مصروف دی. Can you call later? آیا وروسته زنګ وهلی شئ؟ Christina, yes, I can. Thank you. هو زه کولی شم. Thank you, operator. Operator, له تاسو مننه. Answer each question using yes, no or I don't know. هرې پوښتنې ته ځواب ورکړئ. Using yes, no په استعمال دی هو او نه or I don't know یا زه نه پوهیږم. 1. Is Bogota in Colombia? آیا بوګوټا په کولمبیا کې ده؟ 2. Is Christina calling her family? آیا کریسټینا خپلې کورنۍ ته زنګ وهي؟ 3. Can the operator speak Spanish? آیا اپریټر په اسپانوي خبرې کولی شي؟ 4. Is the number in Bogota busy? آیا دغه نمبر په بوګوټا کې مصروف دی؟ 5. Can Christina speak to Bogota now? آیا همدا اوس کریسټینا بوګوټا سره خبرې کولی شي، یعنی هلته تلیفون کولی شي؟ 6.
Can Christina call later? آیا کریستینا وروسته زنګ وهلی شي؟ ځوابونه دي 1. Is Bogota in Colombia? Yes. 2. Is Christina calling her family? آیا کریستینا خپل کورنۍ ته زنګ وهي؟ I don't know. 3. Can the operator speak Spanish? آیا اپریټر په اسپانوي ژبه خبرې کولی شي؟ I don't know. 4. Is the number in Bogota busy? آیا بوګوټا کې دغه نمبر مصروف دی؟ Yes. 5. Can Christina speak to Bogota now? آیا کریستینا د بوګوټا سره اوس خبرې کولی شي؟ No. 6. Can Christina call later? آیا کریستینا وروسته زنګ وهلی شي؟ Yes. Now come to page 70. Page 70 او یایم مخ Unit 6 Vocabulary د شپږم یونټ vocabulary یا لغتنامه. Nouns اسمونه bed بستره یا کټ، brother ورور، بس چې موږ تاسو هم بس ورته وایو یا سرویس هم ورته وایي کله کله، carpenter ترکاڼ یا نجار، college پوهنځی، engineer انجینر، father پلار، high school لیسه، mother مور، senior په پوهنتونونو کې یا په پوهنځیو کې د وروستي کال محصل ته وایي، او په ژورنالیزم کې یا په سیاست کې لوړ رتبه کسانو ته سینیر وایي. سینیر په پوهنتونونو یا پوهنځیو یا کالجونو کې د وروستي کال محصل او په سیاست یا ژورنالیزم کې سینیر لوړ رتبه یا مشر. sister خور، teacher ښوونکی، trip سفر. verbs aren't د are not اختصاري بڼه ده یعنی ندی، be شته یا د موجودیت په معنا ده to be فعل دی، can't نتوانیدل یا طاقت نه لرل د cannot اختصاري بڼه ده، decide تصمیم نیول، feel احساسول درک کول، fly پرواز کول. fly که اسم شي د مچ په معنا ده. graduate فارغېدل، graduate فارغېدل. isn't to be فعل دی، is not اختصاري بڼه ده. live اوسېدل استوګنه کول. rest استراحت کول. rest د پاتې په معنا هم ده. run منډه کول یا ځغاسته کول. stay معطل کېدل یا پاتې کېدل. visit ملاقات کول یا لیدنه کول. pronoun ضمیر اس، اس موږ. دا مفعولی ضمیر دی. adverbs not قاعده، out د باندې، conjunction د ربط توری، د ربط توری یا د ربط کلمه دوه اسمونه یا
دوې جملې سره نښلوي. کانجکشن د ربط توری دوه اسمونه یا دوې جملې سره یو ځای کوي یا نښلوي. آر یا پوزیتیو ملکی his د ده our زمونږ. phrases عبارتونه feel well ښه احساسول go out د باندې تلل get یا getting ready تیاری نیول آمادګي نیول get ready یا getting ready چمتوالی. the phone isn't working تلیفون کار نه کوي. expressions اصطلاحات dear د درنښت کلمه ده چې د اسمونو لپاره استعمالیږي معمولاً په لیکونو کې. dear Mike ګرانه مایک. see you soon د خدای په امانه یا رخصت اخیستو په وخت کې ویل کېږي. معنی ده تر بیا لیدو. your friend ستاسو دوست یا ستاسو ملګری. انا نو زمونږ د نن درس همدومره و. تر راتلونکي مو په لوی او مهربانه څښتن سپارو. بریالي اوسئ.